د ګبین مچو خصمانې او پیداوار صنعت ته میزباني وایي. میزباني د فارسي لفظ دی چې مطلب یې د ګبین مچو پالنه او خصمانه ده. په پاکستان کې سالانه د ګبین اوسطن پیداوار 10,000 ټن دی او په لکونه خلک دې کاروبار سره وابسته دي او په پاکستان کې تقریبا 10,000 ګبین فارمونه موجود دي. د ګبین په ښه پیداوار په باره کې سینیر ریسرچ آفیسر ډاکټر قمرزیب دا رای لري. ټول نه مخکې خو لکه دا ضروري خبره ده چې کله موږ زیات پیداوار اخیستل غواړو د شاتو نه، نو هغې لپاره ضروري ده چې لکه موږ به د دې شفټینګ کوو او د شفټینګ خپل ټایمز دي. هغه ټایمز کې چې کومه علاقه کې د دې فلورا اویلیبل وي، فلورا هغه چې کوم هغه فصلونه یا میوې چې په هغې کې ګلونه وي او د هغې نه دی لکه د پولن او نیکټر دا د دې حاصلې د دې ګلونو نه، نو چې موږ زیات پیداوار اخیستلو لپاره پکار دی چې موږ ته د هغې د ګلونو او د هغې میوو چې کوم ټایم دی، شیډول دی، هغه موږ ته پته وي او د هغې علاقې موږ ته پته وي چې یاره دا کوم علاقه کې موږ ته. ګبین د قدرت یو تحفه ده. پاکستانی او په خصوصي توګه د بیرې ګبین په بیروني ملکونو کې خلک ډېر خوښوي او ډیمانډ یې هم کوي او دا د زر مبادله لویه ذریعه هم ده. د مچو صنعت سره مختلف خلک وابسته دي. د مچو پالونکي افغان کډوال ثناګل وینا ده. ټول نه غټه پیدا چې دا هغه زمونږ لکه ټول پاکستان ته د دې ګبینانو پیداوار رسیږي، ګټه رسیږي او موږ چې دا د دې مچو غټ غټ خدمتونه کوو. په کال کې چې د دې 2 سیزن وي، 6 میاشتې بعد د بیرې سیزن وي او 6 میاشتې بعد چې پلوس سیزن وي. هغه چې دا لکه چې مچۍ دې ښې وي لکه ښه پیداوار کېدله او که چېرته خرابې بیماریانې پکې زیاتې وي، بعضې داسې چې وسې نه لري د دې مچو لکه کمزوري د کور د غاړې نه مشکلات دي، کورونه یې غټ لکه ډېرې هغه مچۍ چې تاوانونه ورته رسېږي. کله بارانونه د دې وشي، توپانونه راشي سیزن وخت کې، بس هغه سیزن کې یا باران وشي یا ګلۍ وشي، سیزن ګډوډ شي پې. موم او ریزن، دوایانو، خوشبودار کریمونو، کیمیاوي څیزونو کې ګبین هم استعمالیږي. ګبین د ډېرو دوایانو نه بهتر دی او دې کې الله تعالی د انسانانو دپاره شفا یحیی ده. د مچو پالنې په هکله ریسرچ آفیسر انټومالوجي ترناپارم د محمد یونس وینا ده. د مچو دپاره یو کس دی چې هغه وایي چې یاره زه دا کاروبار کول غواړم، زه د شاتو ته راتلل غواړم، نو هغې ته زمونږ دا یو دغه دی، یو مشوره ده هغې ته چې تاسو چې کله راځئ دې ته نو اول د انټومالوجي سیکشن ته ترناپ ته راشئ، دلته به زموږ سره میلاو شي. مونږ د دې نه چې کله دې کاروبار شروع کوي د هغې لپاره ضروري ده چې ټریننګ وکړي. نو مونږ هغه یو هفته 10 ورځې 15 ورځې چې کوم ټریننګ دی هغې کې به شامل کړو. هغه باقاعده د دې هغه بنیادي خبرې چې دي، بنیادي ټریننګ چې دی هغه وشي. بیا چې دی مچو کې دنده دي بیا خپل کار کوي، بیا هغه ورسره نور امپرومنټ کېږي. نو مونږ له دلته یو سرټیفیکیټ هم ورکړو چې دا ټریننګ زموږ سره کمپلیټ کړو او بیا چې دی د هغه خپل کاروبار شروع کړي. ګبین د دماغي مرضونو، وینې، السر او د خېټو د نور قسمه بیمارو قدرتي علاج دی. د ګبین مچۍ د یو بادشاهي شکل باندې اوسېږي. په دې بادشاهت کې یو ملکه، یو څو سوونه نر او د 6,000 نه او یا 0 پورې کار کوونکې مچۍ اوسېږي. ملکه پکې د نورو مچو نه لویه وي. د مچو بکسونو باندې خپلې نمبرې لیکي او په هر فارم کې 1.5 سلفیټ شامل دي. د مچو 4 قسمه دي. وړه مچۍ، د ګبین غټه ځنګلي یا
دمنه مچۍ، غریزه یا سواتۍ مچۍ او مغربي مچۍ. په یو کال کې د 1.5 پیټو نه 18 لکه روپۍ پیداوار اخیستی شي. په دې سلسله کې د نورو معلوماتو لپاره انټومالوجي ډپارټمنټ، ترناب سنټر پیښور یا د پاکستان اګریکلچر ټول فری نمبر 08000555056 باندې رابطه کولی شئ. خبریال اظهار الحق نوار هیل، صوابی ټایمز.